دا د نگینه خانم قبر دی، هغه نگینه خانم چې په فلمونو کې د مور کردار ادا کولو. دا دوه قبرونه د هغه دواړه نوسي دي. دا یو ځای قتل شوي یو 8 کسان د هغوی په کور کې. نو بس 15 مړي موږ دلته راوسته، دا هم ښخ کړه، او 3 مړي خلکو خپله وړي کور ته که نه. یو ناصر رضا خان هم که نه، هغه هم هغوی کور ته وړي ځان سره. بالکل نگینه خانم چې وه نو د دې خپل نوم شمشاده، واجب او دا وه د 400 د پړانګو. دا څومره زیاتی ده چې دې قبرستان کې 50,000 به ورکوو صرف قبر په خول دپاره، او چې کوم مړی ښخوي هغه 65,000 روپۍ دي. وروره څومره ظلم دی دا وګوره چې غریب سړی به د مړی څنګه ښخوي خپل. السلام علیکم ګرانو ملګرو. په لاهور کې په کریم بلاک کې هغه مقبره کې ما چې کومه کې د بدر منیر د هغه تالش او ورسره چې کوم دی د نیمې قبر دی، د ننه قبر دی، د نورو ډیرو اداکارانو سلی دي. خو دې وخت کې چې دا کم سلی تاسو وینئ، دا کم قبر سره چې زه ولاړم نو دې باندې لیکلي دي مسز ربنواس زوجه ربنواس خان، د وفات نیټه 24 ستمبر 2003. دا د نگینه خانم قبر دی، هغه نگینه خانم چې په فلمونو کې د مور کردار ادا کولو. ما سره شیرخان پردیسي ولاړ دی. د ډیره مننه چې زه لاهور ته راشم، نو دې ما نه زیات خوشحالي، زه د ده نه زیات خوشحاله. بل زما ورور راغلی دی طاهر خان د کینیډې نه، چې دیم ډېر خوشحالېږي چې زه راشم. بس زه پوهېږم که نه. شیرخان صاحب دا مایک واخلئ، دا قبرونه چې دي دا واقعه چې شوي ولږ په دې رڼا واچوئ. دا د چا چا قبرونه دي؟ السلام علیکم زما مینهوالو، الله دې تاسو ژوندی ساته. دا چې کوم قبرونه، دا چې کوم قبر دی، دا د بدر صاحب فلمي مور وه نگینه خانم. د ډېر کار کړی دی موږ سره، کم سے کم یو 200-300 فلمونه به یې پښتو، او تکړه مور به راتله فلم کې. دې کې دلته د هغه لور قبر دی، دا یې مور قبر دی، دا د هغې 2 نوسي دي. دا دوه قبرونه د هغه دواړه نوسي دي. دا یو ځای قتل شوي یو 8 کسان د هغوی په کور کې. نو بس 15 مړي موږ دلته راوسته، دا هم ښخ کړه، او 3 مړي خلکو خپله وړي کور ته که نه. یو ناصر رضا خان هم که نه، هغه هم هغوی کور ته وړي ځان سره. بالکل. نو 2 مړي نورو هغوی مړي، او 15 قبرونه دغه لګیا دلته، دغه 15 دا قبرونه. نگینه خانم ده، دا لور ده. بالکل دا یې لور ده جي، امبر نواز جي. او ورسره خاله ده خوا، او ورسره هغه ښځه چې دا دې په کور کې کار کولو، دا هم قتل شوي وه. 40 سال د کار کړی د هغې سره کور کې. بالکل. او دا 2 قبرونه د نوسي دي، د نوسو دي. دا دواړه د نوسو دي. دا 8 مړي په یو ورځ باندې شوي وو، یو ګنټه کې. د دې نگینه خانم خاوند چې و ربنواس لیور یو بختیار ټانګه جی، هغه هم دواړه مړه دي. دا د بن وو. بالکل. په ډېرو فلمونو کې چې کوم دی نو د مور کردار د بدر منیر، د آصف خان صاحب، د بیدار بخت، د طارق شاه، او د دې څومره اداکاران چې دي د مور کردار ادا کړی دی. او ډېر ښه، خو دا سندرغاړې هم وه، ډېره ښه ځوانۍ کې ډېره ښه. ځکه چې زمونږ په ریډیو کې هم دې سندرې ویلې دي دغسې. او په ډېرو فلمونو کې د ګودرغاړه، مومن خان شیرینه، او داسې نور ډېر فلمونه دي چې په هغې کې دي سندرې ویلې دي، او زمونږ په ریډیو کې هم ډېرې سندرې ویلې. اوس دا قتلونه چې شوي وو په 2003 کې په 24 ستمبر جی، اوسه پورې څه پته ولګېده چې د دې شاته څه وو؟ یاره هېڅ پته ونه لګېده. او دومره تکړه ښځه وه ده په سټوډیو کې چې چا باندې څه مصیبت راغله که نه، دې به ولاړه وه، تاڼې څه مسله به فوراً به تله، هغه سړی به یې خلاصولو خپلو پیسو باندې. ډېره ښه ښځه وه نگینه خانم، ګریډ ښځه وه، ډېره ښه ښځه وه. بس د هغه سره چې کومه حادثه وشوه، دا د الله مرضي وه، دې کې موږ څه نه شو ویلی. ګورې زه به یو خبر وکړم شیرخان صاحب، دا نگینه خانم چې وه نو د دې خپل نوم شمشاده، او دا وه د 400 د پړانګو. د پلار نامه وه غلام رباني، هغه په پولیس کې و. د دې نگینه خانم واده اول اکرام نومې یو سړی و، د هغه سره شوی و، د هغه نه یو زوی هم شوی و. ټیک شوه. بیا هغه نه دا چې دی نو ځان اخلاص کو، یا هغه پرېښوه، او دا راغله لاهور ته. دلته بیا دی چې دی په فلمونو کې کار هم کولو، او د ربنواز سره د دې واده مو شو. نو د ربنواز نه زامن چې وو، یو علي، یو نواز خان، یو د عمر بچه لور ده، یو بله لور ده، هغې نوم اوس ماله نه راځي، هغه کاناډا کې ده. جی،
زوی خو یو ژوندی دی که نه؟ دوه زامن دي یو علي او یو دغه نواز خان دواړه ژوندي دي. لکه زامن یې په دې واقع کې بچ شوي وو؟ دواړه بچ شوي وو. یو مریض ته تللی او یو بره و دو هغه ته پته هم نه وه. جی اوس د دې زامن چې دی نو چې ته فلم سره تعلق لري؟ نه یو کینیډا کې دلته خپل سټور اچولی دی چې دلته کوم نواز خان دی هغه ټکه ټوکه فلم کې کار وکړي پنجابي کې نور هغه ډېر ښه دی ډیفنس کې خپل کور دی تکړه دی. دا راته وایي چې په دې مقبره کې اوس ما یو عجیبه خبره واورېده دې کې د نیمې قبر دی او زموږ یو ملګری دی پروفیسر انور حسین زرین په الاسکا امریکا کې هغه وایي چې د نیمې قبر جوړول دي. دلته ما یو ډېر عجیبه خبره واورېده چې 50,000 روپۍ به اول جمع کې د دې چې کوم د کونسل د دفتر دی نو 50,000 روپۍ په هغې کې جمع کوو 15,000 روپۍ په قبر لګي. دې سره به څه کوو؟ دا څومره زیاتي ده چې دې قبرستان کې 50,000 به ورکوو صرف قبر په خول دپاره او چې کوم مړی ښخوي هغه 65,000 روپۍ دي. وروره څومره ظلم دی دا وګوره چې غریب سړی به د مړی څنګه ښخوي خپل څومره ظلم دی. لالا ته خپله حساب ولګوه دا ډېر زیاتی دی. ملګرو دا خو مونږ ټول به مرو مرګ لره پیدا یو او دا ځینې خلک چې که نه نو دوی نومونه پیدا کړي وي نو په دې کې دا نګینه خانم بیا د دې خاوند رب نواز بیا د دې لیور چې دی بختیار چې په بختیار ټانګه باندې مشهور نو دوی په فلم کې کار کړی دی ښه دي بد دي هغه ځان له یو خبره ده چې څوک به ښه ګوري څوک به موږ ټول فلمونه هم ګورو سندرې به اورو خو ښه ورته نه وایو ځان ته بد نه وایو چې موږ فلم ګورو ځان ته بد نه وایو چې موږ سندرې اورو خو دوی سندرې ولې ویلې دي دې فلم کې کار ولې کړی زموږ دغه سره کار نشته خو چونکې دا خلک چې دي دا یاد خلک دی او د خلکو خواهش دی چې یاره موږ ته تاسو د دې خلکو دا اصلي وښیي نو دا په کریم بلاک کې شپږم نمبر ګیټ سره که څوک راځي نو دا 15 قبرونه په یو ځای دي 23 ستمبر په دې باندې د مرګ نیټه لیکلې ده په دې ټولو باندې دوه د نګینه خانم نوسي دي یو نګینه خانم ده یو یې لور ده امبر نواز او یو د دوی په کور کې چې کوم دی نوکر او کار یې کولو. دعا به وکړو طاهر صاحب د دې ټولې مقبرې په حق کې چې الله پاک وله جنتونه ورکړي او په دې مقبره کې که اداکاران دي او که اداکارانې دي او که عام خلک دي څومره مسلمانان چې دي چې کلمه ویلي ده الله دې ټولو له بهتر جنتونه ورکړي او که د دوی نه کومه ګناه خطا شوي نو الله دې ورته هغه معاف کړي ځکه چې کله یو بنده مړ شي نو هغه د بخښنې سوال به کوي د هغه به ښه یادې بد به نه یادې څنګه چې تاسو وایي چې نګینه خانم نره ښځه وه نو دغه شان ښه او بد د هر چا د لاسه واقع کېږي نو هغه دې ورته خدای پاک سره د مونږ معاف کړي اول مونږ ته او بیا دوی ته او د دوی دا اخري سلې دی دا د خدای پاک چې کوم دی نو دوی ته اساني پیدا کړي او شیر خان صاحب طاهر خان صاحب تاسو د خدای پاک اجر درکړي ما سره اسامه زما بچی دې وخت کې لګیا دی ویډیو جوړی نو د ټولو یو جهان مننه او تمه لرم چې زموږ دا کوشش زموږ دا کاوش دا به تاسو خوښوئ تر بلې ویډیو د اجازت غواړو د کیمرامین اسامه سره او د شیرخان افریدي سره لاهور ته راغلی ما ډېره ښایسته ویډیوګانې مې شیرخان چې را سره وي نو بس زنده آباد تاسو دپاره جوړوم خو خوښوئ به موږ ته به کمنټ کوئ الله په امان.